السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مصلی و بعد. یو محترم ورو پوښتنه کړې ده، خو تعبیر ډیر زیات اوږد دی، ډیره اوږده پوښتنه ده چې یو توتی دی او په لاره کې پیدا شوی دی او بل توتی دی. خلاصه به د دې سوال زویمه چې دا وي چې یاره مطلب سړی مارغان په پنجره کې اچولی شي او ساتلی شي او که نه. اوس یو سړی دی مارغۍ بازار کې په پیسو واخیشت، پیدا کړی هم نه دی، یا جالې طور پسې وروخته ترېنه راکوزي او ځان سره یې ساتي او په پنجره کې اچولی، نو دا شرعاً جایز دی او که نه. جناب محترمه، هر رنګې مارغ سړی اخیستی هم شي، رانیوی هم شي، په پنجره کې هم اچوی شي، ساتلی هم شي، خو دا دی چې جنګی به یې نه. جنګېدل مختلف دي. یو جنګېدل خو دا دي چې لکه مړزان خلک جنګوي یا نور د قرنګې څیزونه دي چې جنګوي، چرګان جنګوي، سپي جنګوي، نو دا شرعاً بند دي، ځکه نبي علیه الصلاة والسلام د دې نه منع فرمایلي. ترمذي کې حدیث دی. او د بل جنګېدل دا دي لکه د بعضې مرغان داسې جنګوي چې ویلوځي، بیا پردي مرغان ورسره راشي په کور کې کښېنوي او هغه ورباندې نیسي، دا هم جایز نه دي، ځکه دا خو یا غصب دی یا غلا ده او دا سړی دې سره فاسق دی چې دا کار کوي. نور که یو سړی شوقیه ساتي او بس د دې دپاره یې ساتلي دي چې کور کې به راته چغېږي راچغېږي، به پنجره کې یې اچولي دي، خیر دی، هېڅ خبره په دې کې نشته. اصل کې په دې کې باقاعده طور سره حدیث دی. حدیث بخاري کې دا حدیث دی، مسلم کې دی، ترمذي کې دی، ابن ماجه کې دی، مرقات هم را نقل کړی، چونکې مشکات کې هم دی نو مرقات کې هم را نقل دی. مرقات کتاب الادب دی، باب المزاح، وم جلد 306 نمبر صفحه ده. دی وی عن انس رضی الله عنه قال دی ان كان النبي صلی الله علیه وسلم لا يخالطنا، وی نبی علیه الصلاة والسلام موږ سره ډېر ساده انداز کې به را سره کېناسته پاڅېده، حتی یقول لاخ لی صغیر، وی زما یو ورور ورکوټی ورور مې وکشر وړوکی ابو عمیر باندې مشهور او یا با، و هغه ته به نبی اسلام فرمایل یا با عمیر ما فعل النغیر، ولی و کان له نغیر، د هغه دپاره یو نغیر مرغه و یلعب به، هغه ورباندې لوبې کولې، فماته مرغه ترېنه بیا مړ شو. نغیر یو مرغه دی، څوک ورته سرک ونه بلبله وایي، بې ادبي دې ډېره معافي، او څوک ورته تشه بلبله وایي. خو دا یو قسم ته مرغه دی چې د دې لکۍ لاندې دا ځای نه دی، دا سوري دې ته په عربۍ کې چرته سوري چرته زیړي، خو دا چرچڼې په شکل کې او دومره مرغۍ بلبله ورته خلک وایي. نو د صحابي بلبله ساتلې او په دې اوږه به یې کېنولې او دانه مانه به یې ورکوله، نو هغه ترېنه بیا مړه شوه هغه بلبله. نو بیا به نبي علیه الصلاة والسلام هغه سره ګپ لګوه یا با عمر ما فعل النغیر. نو که چېرته دا کار ناروا وی که نه، نو نبي علیه الصلاة والسلام به چېرته ابو عمر ته د دې خبرې اجازت نه ورکړی، ځکه پیغمبر چېرته دا برداشت کوی شي چې د هغه په وړاندې د ناروا کار وشي، ممکنه نه ده. د قرنګي ملا صاحب د فتح الباری حواله هم در کومه، خو دغه وایي که نه دا مرقات انه لا بأس، وایي په دې کې بالکل ګناه نشته دی، ان یعطى الصبي والطیر، چې ورکړی شي ماشوم ته یو مارغه، لیلعب به، چې هغه پې لوبې کوي، من غیر ان یعذبه، عذاب به نه ورکوي، مړکۍ را مړکۍ به یې نه څټ نه به یې نه نیسي. د قرنګي دا مسله باقاعده طور سره فتاوی شامی ذکر کړې. فتاوی شامی نه هم جلد 662 نمبر صفحه د کتاب الحذر والاباحه فصل فی البیع. دی وی لا بأس بحبس الطیور، په دې کې یو ګناه هم نشته چې سړی پنجره کې واچوي مارغان، والدجاج او چرګې فی بیته، خو ولکن یعلفها، خوراک مراک به ورکوي. او دی وی وهو خیر من ارسالها، په دې پنجره کې اچولې د دې خوشي کولو نه بهتر دي، ځکه که خوشي کې نو څوک به ولي مړ به کېږي، چې په پنجره کې پروت نو بیا مزیدار به دغه وي. دی وی فی فتاوی العلامه قاری الهدایه، دی وی سئل هل يجوز حبس الطیر المغرده، کوم مارغان چې الوزي او تختی را تختی هغه سړی په پنجره کې اچوی شي، فاجاب یجوز حبسها للاستئناس بها، و هغه په پنجره کې اچوی شي، ځکه که هغه پنجره کې وانه چوي بیا د سره بلدیږي، نو د بلدېدلو دپاره هغه بالکل په پنجره کې اچولی شي، دې کې څه مسله نشته. د قرنګي باقاعده طور سره د دغه حدیث په تشریح کې په دغه وایي حافظ ابن حجر عسقلاني په فتح الباری کې، و ان فی الحدیث دلالة، وایي په حدیث کې دلالت دی د دې خبرې علی جواز امساک الطیر فی القفص، قفص عربی کې پنجرې ته وایي، ونحوه، وایي بالکل سړی اچولی شي بندولی شي مارغه په قفص کې، یعنی په پنجره کې، ونحوه یا د قفص په شانتي یو بل شی دی. خو یجب علی من، هغه سړي باندې واجب دی، حبس حیوانا،
چې یو حیوان بند کړی من الحیوانات ان یحسن الیه چې احسان به ورسره کوي ویطعمه خوراک مراک به ورباندې کوي. ځکه وایي نبي علیه الصلاة والسلام دی کې حدیث دی چې حیوان تا ساتلی وي به د هغه خیال ساتي. نو خلاصه د خبرې دا ده بې ضرورته چې لاره کې دی پیدا کړی دی او که نه دی پیدا کړی بې ضرورته په مارغه راخیستی شي په پنجره کې بندوی شي په پنجره کې ساتی شي. دا د عامو خلکو خبرې دي. که تا سړی په پنجره کې بند کړي او که تا سړی په جیل کې بند کړي او که تا سړی داسې کړي او که تا سړی داسې کړي دا کتا نه دی. دا به صرف د عوامو خبرې دي او دا عقلي خبرې دي. بیا مانه میسج ډېر زیات اوږدېږي کنی دې ته شرعن هیڅ اعتبار نشته دی. سړی بالکل زناور یا مطلب دا دی چې پرنده مارغان دا بالکل ساتلی شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.